د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د وړو تمویلونو ملي کنفرانس کې ګډون وکړ. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند نن د روان 1403 لمریز کال د عقرب میاشتې په 23مه نېټه د افغانستان بانک لوري د وړو تمویلونو ملي کنفرانس فرصتونه او ننګونې تر سرلیک لاندې د پانګونې د تشویق او د کارونو د ایجاد په اړه جوړ شوي ملي کنفرانس کې ګډون وکړ. په دغه کنفرانس کې د کابینې یوشمېر محترمو غړو د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازو، د بیلابیلو هیوادونو سفیرانو، د نړیوالو او کورنیو مؤسسو مسؤلینو او یو شمېر ملي پانګوالو او سوداګرو هم ګډون کړی و. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په همدې مناسبت جوړ شوي کنفرانس ته د خپلو خبرو پر مهال وویل د وړو تمویلونو سکتور څخه ګټه اخیستونکي عام او بېوزله خلک، بزګران او د وړو کاروبارونو څښتنان دي او د دوی لاسنیوی د اسلامي امارت او نړیوالې ټولنې ګډ هدف دی. محترم صاحب زیاته کړه اسلامي امارت په هیواد کې د فقر او بیکارۍ کچې کمول خپل مسؤلیت ګڼي چې پر همدې اساس د وړو کاروبارونو د ملاتړ او د نویو کاري فرصتونو د ایجاد په موخه د افغانستان بانک لوري د وړو تمویلونو مؤسسو د څارنې او تنظیم لپاره مقرره جوړه شوې چې په تیرو 20 کلونو کې دغه کار نه و ترسره شوی. د محترم صاحب په خبره په ټول هیواد کې د سرتاسري امنیت په تأمین او د شفافیت په رامنځته کېدو سره اوس لا بل هر وخت د ښه زمینه برابر شوي چې د وړو تمویلونو سکتور له لارې له عامو خلکو سره مرستې ترسره او هغوی ته د کار زمینه برابر شي. محترم عبدالغني برادر اخوند یاد کنفرانس ته د خپلو خبرو پر مهال وویل د وړو تمویلونو ملاتړ او ورسره ګډ کار کول ځکه ډیر مهم دي چې د عامو او بېوزلو خلکو له ژوند سره تړاو لري. د دغه سکتور له لارې له بزګرانو، عامو او بېوزلو خلکو سره مرسته ترسره او هغوی ته د کار زمینه برابریږي چې له دې سره د بېوزلۍ، بیکارۍ او ټولنیزو ستونزو کچه راټیټیږي او په پایله کې د اقتصادي ودې او د ملي اقتصاد پیاوړتیا لامل کیږي. په پای کې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د دغه کنفرانس له لارې پر نړیوالې ټولنې، تمویلونکو ادارو او همدارنګه شتمنو افغانانو غږ وکړ چې د وړو تمویلونو د ملاتړ په برخه کې د اسلامي امارت ترڅنګ ودرېږي. همدارنګه عام خلک، بزګران او د وړو کاروبارونو لرونکي هم کولی شي چې د وړو تمویلونو مؤسسو له جوړې شوې مقررې څخه ګټه پورته کړي او خپل کاروبار پیل او یا پراخ کړي. د یادونې وړ ده چې د وړو تمویلونو مؤسسو په جوړه شوې مقرره کې د تمویل د ترلاسه کولو شرایط اسانه شوي څو د لرې پرتو سیمو بېوزله خلک وکولی شي چې تمویل ترلاسه کړي او دا لړۍ به د هیواد ټولو سیمو ته وغځول شي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې څو چنده کړم